استاد عبدالهادي مجاهد چې د دې عصر لوی مفکر دی او د اسلام ستر داعی د فکری پوهنې د یرغل په وړاندې د مدرسه او مبارزه د کتابونو مصنف هغه علماو ته یو پیغام لیکلی یو درخواست یې کړی علماو نه چې ای علماو تاسو د دوه کارونو نه یو کار وکړئ یا خدا وکړئ چې تاسو دا نوی نسل ځوانان که محصلین دي او که غیر محصلین دي که د مدرسې والا دي او که دا د مکتب والا دي دا خلک د خواله رسنیو نه لرې وساتئ د فیسبوک نه د یوټیوب نه د ټیک ټاک نه د ټیلیګرام نه د انسټاګرام نه د واټساپ نه په عموم کې د ټچ موبایل نه او د نیټ نه دا خلک لرې وساتئ داسې پیغام ورسوي دې خلکو ته چې دوی دا شیان استعمال نه کړي که دا کار نشي کولی یا تاسو دا د دې عصر ضرورت ګڼئ چې خامخا موږ باید نیټ استعمال کړو نو ای علماو بیا زما پیغام تاسو ته دا دی چې تاسو د خپلو ځوانانو ته د خپلو نارینه او زنانو ته د خپل ځوان نسل ته د اسلام پیغام د انصاف پیغام د حیا پیغام د دین پیغام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوی پیغام اخلاق سیرت سیاست دا ورسوي ځکه که دا کار تاسو نه کوئ کافران زمونږ هر ځوان ته خپل پیغام رسوي خپل د بېدینۍ پیغام رسوي خپل بېحیایي بېحیا فلمونه ډرامې سریالونه دا هر ځوان ته هغوی رسوي نو ولې موږ خپل ځوانانو ته د اسلام پیغام حق دین ونه رسوو نو امید دی چې د استاد عبدالهادي مجاهد رحمت الله علیه دغه پیغام زموږ علما عملي کړي